د ادب او شعر درنو مینوالو په اوسنی شعري بهیر کې ښاغلی مصطفی پسرلی هغه با استعداده اڅاند او ځوان شاعر دی چې په شعرونو کې یې د افغاني ټولنې دردونه، ستونزې، نیمګړتیاوې او د هیوادوالو د غمجن تریخ او سرګردان ژوند پیغامونه د ښکلا او مینې عاطفي انځورونه له ورایه څرګندېږي. ما د ښاغلي مصطفی پسرلي یو خوندور او په زړه پورې غزل انتخاب کړی دی. تاسو درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. له ځانه له جهانه له ارمانه مې زړه تور دی. له ځانه له جهانه له ارمانه مې زړه تور دی. که دغسې انسان وي له انسانه مې زړه تور دی. حیران یمه چې چیرته مونږ او چیرته نور روان دي. حیران یمه چې چیرته مونږ او چیرته نور روان دي. ستومانه د مزل یم له کاروانه مې زړه تور دی. د مینې او ښکلا په معنا کله زه پوهیږم. د مینې او ښکلا په معنا کله زه پوهیږم. چارګل یې مزهدار دی له پیزوانه مې زړه تور دی. ګلونه پاڼې پاڼې او گلشن مې اور اخیستی. ګلونه پاڼې پاڼې او گلشن مې اور اخیستی. غلیمه ستا د مینې او درمانه مې زړه تور دی. په لاره د تدبیر تلم چې تقدیر ځان ته بدل کړم. په لاره د تدبیر تلم چې تقدیر ځان ته بدل کړم. تقدیر مې بدل نشو له ځانه مې زړه تور دی. بس زه په انتظار وم انتظار مې ختم نشو. بس زه په انتظار وم انتظار مې ختم نشو. سپرلی د ژوند را نغلو له خزانه مې زړه تور دی. له ځانه له جهانه له ارمانه مې زړه تور دی. که دغسې انسان وي له انسانه مې زړه تور دی. له انسانه مې زړه تور دی.